ګلبدین حکمتیار ته محسن داوړ څه ویلي دي؟ نن درته د معلوماتو نه ډکه ویډیو لرو. تمه ده تر پایه وګورئ او سهار میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. په میرانشاه کې نن د پښتنو شانداره غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د پښتنو په بېساري ګډون غني تبصرې وشوې. د پی ټي ایم مشرانو په خپل نوبت خبرې وکړې. د پی ټي ایم یوه مخکښ غړي محسن داوړ بیا داسې یوه وینا وکړه چې د لر او بر افغانانو زړونه یې یخ کړل، او دا هغه وینا وه چې د یوې پښتنې د زوی څخه یې تمه کېده. محسن داوړ د میرانشاه په غونډه کې خپلې ډېرې خبرې په پاکستان کې په پښتنو د روان ظلم خلاف موضوع ته ځانګړې کړې وي، خو افغانستان یې هم هیر نه کړ. داوړ پاکستان ته د ګلبدین حکمتیار د سفر په هکله هم خبرې وکړې او ویل چې پاکستانی ریاست د ګلبدین حکمتیار څخه د یوه لوی دولتي شخص په ډول هرکلی وکړ او هغه ته یې دولتي پروتوکول ورکړ، خو افغانانو هغه رد کړ. محسن دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په میرانشاه کې د پښتنو ځوانانو چکچکو او انقلابي شعارونو فضا بدله کړې وه. داوړ د افغانستان په هکله وویل چې د افغانستان په هکله به هره پریکړه افغانان کوي. د محسن داوړ دا نیوکې په حکمتیار وروسته له هغه کېږي چې حکمتیار لنډه موده وړاندې پاکستان ته رسمي سفر درلود او دغلته یې پاکستانی ریاست ډیر تود هرکلی وکړ. حکمتیار بیا هم د تل په شان د پاکستان قدرداني وکړه او هغه تاریخي خبره چې هر افغان یې ځان ته ذلت او سپکاوی بولي بیا یې تکرار کړه. د په ډیر ویاړ سره وویل چې پاکستان د دوهم کور دی.